السلام علیکم دوستانو، نن به موږ په دې ویډیو کې د انګلیش اپوزیټ ورډ زده کوو، یعنی متضاد لغتونه. د انګلیش زده کوونکي دپاره ډېر زیات مهم او ضروري دي. که دا ورډز تاسو زده کړئ نو ستاسو انګلیش به ډېره زیاته ورسره ښه شي. نو راځئ چې ویډیو سټارټ کوو. تاسو ویډیو تر اخره راسره وګورئ. زموږ سره پیله یو دی ډینجرس، خطرناک، سیف، محفوظ. بل ده زموږ سره فیمیل، ښځینه، میل، نارینه، ایون، جفت، آډ، طاق، موږ نیمګړي هم ورته ویلی شو. وین، ګټل، لاس، بایلل یعنی بهر کېدل. پریزنس، حاضري، ابسنس، غیر حاضري یعنی چې حاضري نه وي لګولې، په کلاس کې نه وي، دغه ته څه وایو؟ موږ تاسو یې په سکول کې هم استعمالوو، ابسنس. ویډ، پراخ، نارو، تنګ. چیپ، ارزان، اکسپنسیو، ګران یعنی قیمته. بای، اخیستل، سیل، خرڅول. انجل، ملایکه، ډیول، شیطان. فاست، تیز. سلو، ورو. نیر، نږدې، فیر، لرې. ریچ، مالدار، پور، غریب. ماډرن، جدید یعنی نوی. انشنت، پخوانی یعنی مخکینی. لاز، ورکېدل چې یو شی درنه ورکشي. فایند، پیدا کول چې یو شی درنه ورکوي تا یې پیدا کړې. ورکول ته لاز وایي او پیدا کول ته فایند وایي. فول، ډک، امپټي، خالي. سټرانګ، قوي یا مضبوط. ویک، کمزوری. اکټیو، فعال یعنی چست. لیزي، سست. شارپ، تیره. ډول، پس. انمي، دښمن. فرینډ، ملګری. ثیک، ډبل. تین، نری. لاف، په زوره خندل. کرای، ژړل. سکریم، چغې وهل. کویټ، خاموشي. فارګیټ، هېرول. ریممبر، یادول. بیډ، خراب. ګوډ، ښه یعنی صحیح. بل دی زموږ سره بیګ، لوی. سمال، وړوکی. فریز، یخ کېدل. میلټ، ویلې کېدل. ټال، اوږد. شارټ، لنډ. بویلډ، جوړول. ډسټروی، تباه کول. ریفیوز، انکار کول چې چا نه انکار وکړې. اکسپټ، قبلول. رانګ، غلط. رایټ، صحیح. لیټل، لږ. مینی، زیات. ډرای، وچ. ویټ، لوند. فیکس، سمول. بریک، ماتول. هیلتي، صحتمند. سیک، بیمار. آیډنټیکل، یو شی، یو شان. ډیفرنٹ، مختلف. سیټ، ناست. سټینډ، ولاړ. هاټ، ګرم. کولډ، سوړ. بل دی زموږ سره ګارجیس. ګارجیس مطلب ده ښایسته یا ښکلی.
ugly بدرنګ. old بوډا یا زوړ. young د ینګ مطلب دی ځوان. asleep ویده. awake ویښ. up پاس. down لاندې. sad خفه. happy خوشحاله. day ورځ. night شپه. man سړی. woman ښځه. open خلاصول. close بندول. pass پاس. fail پاتې کېدل یعنی پاتې راشي fail شي. بل د زموږ سره allow اجازه. forbid منع کول یعنی د څه شي منع کړل. allow اجازه ورکول کیږي او forbid منع کړل. inside دننه. outside بهر. increase زیاتول یا زیات. decrease کمول یا کم. innocent معصوم. guilty مجرم. nervous خفه یا ګبره. relaxed پرسکون یعنی آرامده. clean صفا. dirty ګنده. دا وی زموږ سره 54 opposite words. که ویډیو مې خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. الله حافظ.